اشرف غني امریکا ته ځي خو ولې او څه کول غواړي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غني تېره شپه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره نږدې 25 دقیقې د سولې پروسې او د افغان ځواکونو په وروستیو پرمختګونو باندې هر اړخیزې ټلیفوني خبرې کړې دي. د دې هر اړخیزو ټلیفوني اړیکو په پای کې د ډونالډ ټرمپ له لوري افغان ولسمشر ته بلنه ورکړل شوه چې په یو رسمي سفر د امریکا ته راشي څو په ډیرو مهمو مسایلو له نږدې سره خبرې وکړي چې د ولسمشر غني له لوري هم ورسره منل شوې ده، خو د سفر کره نیټه لا هم رسما نه ده په ډاګه شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشر غني سره په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2 تنو استادانو د خلاصون له امله د محمد اشرف غني څخه مننه کړې ده او دا د ولسمشر غني یو ښه اقدام ګڼلی دی. د هیوادونو دواړو مشرانو په بېلابېلو په ځانګړي ډول په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ماتې په برخه کې هم د افغان ځواکونو پرمختګونه ستایلي دي. په دې خبرو کې ولسمشر غني د افغان حکومت له لوري د سولې لپاره 2 مادهیزه طرحه هم د ډونالډ ټرمپ سره د خبرو په دوام شریکه کړه چې په متقابل کې ټرمپ هم د سولې په خاطر د اساسي شرط په توګه په حتمي وربند ټینګار کړی دی او ویلي دي چې د دې لپاره چې د سولې پروسه بریالۍ شي پکې د افغان حکومت مدیریت او شمولیت حتمي دی او باید له همدا اوسه پیل شي. بلخوا پرون هم ډونالډ ټرمپ یو ټویټ کې لیکلی و چې د زندانیانو تبادله د افغان ولسمشر محمد اشرف غني تر ټولو یو زړور ګام او اقدام دی چې په ډیر یو مهم وخت کې ترسره کړ چې دا به د سولې د راتګ لپاره او د اوربند لپاره هم زمینه برابره کړي. په هر حال تاسو د ډونالډ ټرمپ او ولسمشر غني دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.